ښه کار نه دی. ښه کار څه ته ویلی چې زموږ تبلیغي ملګري اواز کوي د نبي پاک په طریقو یې کامیابي ده او د نبي پاک په طریقو به موږ رب العالمین ته رسېږو. د ځان نه جوړه شوي طریقې او ما جوړه کړي یا مخکې جوړه کړي او ښه سړي جوړه کړي، بادشاه جوړه کړي او ملا جوړه کړي، په هغې کې کامیابي نشته. زمونږ دین کامل دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. دا آیاتونه د قرآن آخري آیاتونه دي. الله تعالی وایي ما دین کامل کړی دی، دین مې پوره کړی دی او دا یو نعمت دی. دا والې زمانه په دې باندې عمل وکړئ او دا د جنت ټکټ دی، په دې باندې ما ته را رسېږئ. بیا دا څه شو نو دا بدعت شو. نو دا بیا ولې ګناه ده؟ ځکه دې سره دین نقشه خرابېږي. اوس موږ په 14مه صده کې بیا 15مه راشي، 14مه به راځي نه مخکې به تېرې شوي. نو که هره پیړۍ کې او هر کال کې یو طریقه را پیدا کېدله، نو نن په 14مه صدۍ کې موږ ته پته نه لګېده چې د نبي پاک طریقه په دې کې کمه ده. هغه بادشاه چې جوړه کړې وه هغه کمه ده، هغه ملا چې جوړه کړې وه هغه کمه ده، او ښه سړي چې جوړه کړې وه هغه کمه ده. نو ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د پریشانۍ خبره ده. او بیا سرکاري طریقې سره د دې حفظرضایي کېږي او دا مناویږي. دا په دین اسلام کې نشته، دا بدعت دی او بدعت ګمراهي ده. او بیا موږ ورته معمولي ګورو. صحیح حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي زه په حوض باندې یم او د حوض کوثر اوبه به تقسیموم. وایي څه کسان به وګورم زه به وپېژنم چې دا زما د امت نه دي. ځکه دې امت یو علامه دا د حدیث پاک کې راځي چې دا چې کوم اودس کې کوم ځای نه وینځي د قیامت په ورځ او د حشر په میدان کې به هغه پړقېږي او هغه به ځلیږي. وایي زه به اواز وکړم چې دا زما ملګري دي او ما طرف ته یې راپرېږده چې زه به د حوض کوثر اوبه وڅښمه. وایي ملایک به وایي چې نه دا اوبه په دوی باندې نه څکي او دوی دا اوبه په نصیب کې نه دي او هغه د تندې ورځ ده او هغه ډېره تکلیف ورځ ده. دا هغه ته چاته پته لګي جون جولای سخته ګرمي او په دشت او بیابان کې روان وي او 18 ګنټې مزل دي کړي او اوبه دې نه څکلي او سخته تنده ته لګېدلي او بیا د قیامت یوه ورځ هغه څومره ده 50,000 کاله او هغې کې سخت تږی شوی او نبي پاک وګوري او حوض کوثر اوبه وګوري او بیا ترې نه منع شي او بیا پیغمبر پاک اواز هم وکړي چې راپرېږده. ملائک ورته څه وایي؟ نه وایي ته دا نه پېژنې ای پیغمبره. وایي هغه خلک دي چې ستا نه پس ستا دین برباد کړی و او نوې نوې طریقې پکې جوړې کړې وي. هغه وایي سحقا سحقا وایي تباه دي شي تباه دي شي برباد دي شي چې زما دین زما نه پس چا وران کړی دی او برباد کړی دی او د ځان نه پکې نوې نوې طریقې جوړې کړي دي. نو هغه ته بیا د حوض کوثر اوبه نصیب شوي نه دي بلکې هغه د حوض کوثر د اوبو نه شړلی شوي.